السلام علیکم. زه انجینر محمد آغا مبارز یم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن به کېکاږئ. ګرانو او ګلالیو زده کوونکو، نن موږ په دې ویډیو کې د جمع په عملیه کې د حساب په برخه کې څو سوالونه حل کوو او دا به هم یاد کو چې څنګه کولی شو د دوو څخه زیات عددونه یو د بل سره جمع کو. د دې لپاره موږ دلته یو 3 سوالونه لیکلي او غواړو دا حل کو. لاندې عددونه سره جمع کوي. اول موږ ته 3 عددونه راکړي دي: 693 251 او 30. دا 3 عددونه غواړو یو د بل سره جمع کو. نو د جمع د عملیې لپاره موږ اولنی لومړنی عدد لیکو. نو لیکم چې 693 جمع ورپسې جمع کو ور سره 251 عدد د لاندې لیکو. لکه څرنګه چې په تیره ویډیو کې په دې هکله خبرې کړې وي چې هر کله غواړو 2 یا څو عددونه سره جمع کو، نو د جمع کولو په وخت کې لازمي او ضروري خبره ده چې عددونه په ترتیب سره ولیکل شي. په دې معنی چې د هر عدد یویز د یویز لاندې، لسیزې د لسیز لاندې، یا داسې ووایو چې څو عددونو مرتبه یو د بل لاندې په ترتیب سره ولیکل شي. اوس د دویم عدد لپاره د یویز د یویز لاندې لیکم، دلته د لسیز دلته لیکم، د سلیز د سلیز لاندې لیکو. مونږ ته بل عدد هم راکړی، دریم عدد چې هغه عبارت دی د 30 څخه. اوس که دا 30 عدد مونږ غواړو د سره جمع کو، نو ګرانو ګلالیو زده کوونکو داسې به نه کوو چې دا به داسې لیکو چې 23. دا ولې غلط دی؟ دا ځکه چې د یویز رقم د عدد د دې عددونو د لسیز لاندې راغلی دی، نو حتما به د جمع په عملیه کې تغییر راځي او د جمع عملیه به غلطیږي. نو پس موږ دا د 30 عدد په دې ډول لیکو. دا د 30 عدد کې د یویز رقم چې دی 3 دی، دلته لیکم، د لسیز رقم یې د لاندې لیکو. په دې ترتیب باندې چې کله عددونه منظم شي، نو اوس په د جمع عملیه اجرا کوو. که دا 2 وي، 3 وي او د دې څخه زیات عددونه وي، به هم من کولی شو په دې ترتیب باندې د جمع عملیه اجرا کو. اوس راځو دا جمع کو. 3 او 1 4، 4 او 3 9، د لاندې په ترتیب سره لیکم، حاصل نه لري. اوس راځم دا عددونه جمع کوم. 9 او 5 12، 12 او 2 14. د پخوا په شان یادونه کوم چې 14 په دې ډول لیکل کیږي. موږ د یویز رقم دا بدل ته ولیکو، دا د لسیز رقم به حاصل کو، دته حاصل. اوس راځم تاسو په دې ترتیب د بار نه هم کولای شي جمع کوي او د سم کولای شي چې دا دواړه عددونه سره جمع کوي بیا سره حاصل جمع کوي. خو په دې ترتیب باندې جمع شي آسان بشي. 1 شپږ و او 2 9. پس د 693 251 او د 30 عددونو مجموعه موږ سره کیږي 904. همدارنګه موږ ته دویم سوال راکړل شوی دی 9455 11 او 200 او 11. غواړو دا عددونه سره جمع کو. د جمع کولو لپاره بیا هم لیکما، اولنی عدد لیکو 9455 جمع. دویم عدد د پخوا په شان ګرانو ګلالیو زده کوونکو بیا هم د پخوا په شان باندې به دغه عدد په منظم ډول د یویز رقم یو د یویز لاندې ولیکل شو، د لسیز رقم یو د لسیز لاندې ولیکل شو. اوس راځو دریم عدد ته. دریم عدد د 200 او 11. په دې کې د یویز رقم د یویز لاندې لیکو، د لسیز رقم د لسیز لاندې لیکو، د سلیز رقم د سلیز لاندې لیکو.
اوس راځو دا غواړو سره جمع کو نو د پخوا په شان یویزونه د یویزونو سره جمع کوو 6 او 1 و او 1 اته دلته به ولیکم د لاندې اته اوس راځو لسیز خانې ته 15 او 1 6 او 3 9 اوس راځو دلته د سلیز په رقم کې صفر دی نو ضرورت نشته دی چې دلته موږ په دې اړه تشویش وکړو چې دلته به موږ څه لیکو نه دا یوازې دو رقمي عدد دی او د سلیز خانه موجوده نه ده پس د سلیز د سلیز سره جمع کوو 4 او 2 6 د نحو لپاره په دې او دې عددونو کې د سلیز رقم نشته نو دا خپل لیکو د دې دوړو د درې وړو عددونو د جمع حاصل شو 9698 اوس راځو دریم سوال ته د دریم سوال کې موږ ته څلور عددونه راکړي یو عدد 2 3 او 4 غواړو دا څلور عددونه یو د بل سره جمع کو د پخوا په شان لومړی عدد لیکم 6 8 و 4 0 دا د جمع علامه لیکو ورپسې دویم عدد لیکو بیا هم یادونه کوم چې هر کله موږ دویم عدد لیکو نو د لومړي عدد د یویزونه لسیزونه او سلیزونه یو د بل لاندې په ترتیب سره لیکو نو د دې په دغه عدد کې د یویز رقم دی 4 په دې عدد کې دویمي رقم دی 9 ورپسې لیکم 3 داسې په ترتیب راځو دریم عدد ته د یویز رقمي 0 د لسیز رقمي 1 اوس راځو څلورم عدد ته څلورم عدد کې یویز رقم دی 2 ورپسې 3 ورپسې 4 ورپسې 15 ورپسې 1 ورپسې 6 اوس غواړو دا عددونه یو د بل سره جمع کو ګرانو زده کوونکو د یویز رقم دا ترتیب 0 او 4 0 4 او 0 0 او 4 4 4 او 0 4 4 او 2 6 تمولیکو اوس راځو د لسیز رقمونه یو د بل سره جمع کوو په دې ترتیب کدا تاسو د نشانی کوي نو تاسو ته به دا ترتیب بالکل ښکارا شي 4 او 11 او 1 12 او 3 15 د پخوا په شان یادونه کوم 15 په دې ډول لیکو لږه غټ ولیکم 15 په دې ډول لیکو دا د یویز رقم دلته لیکو د لسیز رقم دلته حاصلو اوس راځو دا جمع کوو 1 8 8 او 3 11 او 4 15 بیا هم 15 یو حاصل اوس راځو دا د سره جمع کوو 1 او 8 9 پر په دې ترتیب باندې 9 او 15 14 4 یو حاصل یعنی که چېرته دلته زه یو خط وباسم په دې ترتیب ان تاسو بالکل دا عددونه باید منظم ولیکل شي اوس راځو دا جمع کوو 1 6 و 1 8 اوس د دې لپاره په هیڅ کوم عدد کې د مناسبه مرتبه وجود نه لري پس دا خپل لیکم شپږ معنا دا چې دلته د سي مرتبه کې عدد وجود نه لري په نور عددونو کې چې دا وسره جمع کونو پس دا په خپل حال ولیکو پس د دې د جمع حاصل په دې ډول په لاس راغی ګرانو شاګردانو هله دا چې تر دې ځایه بم د عددونو د جمع په عملیه باندې سر خلاص شوی وي پس بیا هم یادونه کوم هر کله که غواړو 2 یا 3 عددونه یو د بل سره جمع کو نو تاسو لومړی کوشش وکئ چې عددونه په داسې ډول منظم کړئ چې تر څو د ټولو عددونو مرتبه یو د بل لاندې په صحیح ډول قرار ونیسي د هغې نه پس پرې د جمع عملیه اجرا کړئ تر څو سم ځواب په لاس راشي تربیه